په باجوړ کې چې کله ولید چې رحمان زیب شهید ریحان زیب راځو ته شهید نه یم زه ته مړ وای چې شی وته وایم مري غیرتی خلک شهید کیږي غیرتی خلک مونږ ټول بې غیرته یو مونږ شهید کیږو نه مونږ مرو مونږ څه شی یو هلکه جواب راکې مونږ بې غیرته یو مونږ مرو شهید کیږي غیرتی خلق مونږ غیرتیان نه یو زمونږ هر بچی چې مري دا په دلتوب مري زمونږ هر کپړی چې ځي دا په بې غیرتۍ ځي نو لہذا دا مري دا شهید کیږي نه کله چې دا مړ شو نو ما د یو عالم بیان اورېده هغه یو ډېرې دردمنې خبرې وکړې خو بیا یې په آخر کې ووایي چې د قوم په حیث راپاڅئ که نه ورکېږئ څه شی د قوم په حیث راپاڅئ که نه ورکېږئ نو دې خبرې ما ته د ټولو نه زیات زور راکړ لکه تاسو بهوتی منور شاکر صاحب دا خبرې واورېدلې بهوتی منور شاکر صاحب خبره یو په لږه کې ټیک دا چې تاسو یو ټول یو قوم چې راپورته شي بیا هم ډېر څه کېږي نه مغه اوس د باجوړ قوم چې ټول ډن راپورته شوی وو او د ریحان صاحب دی چې ووټ ورکړی د ریحان صاحب د ورور له نو ښکاره پته ولګي دغه کسانو پاتې راوست دی وګټله نو دا هغه خبره ده ځکه چې د باجوړ کې ریحان صاحب نو تاسو وکتله د سر ډیزرټ ډیر ظلم او زیات ظلم شوی او د وجلې او بېګناه خو نو د وجلې او دغه د پسې ټول قوم ودرېد ځکه د سر زیات ظلم شوی او ټول چې قوم را جمع شي یو ځای شي نو بیا هم ډېر څه کېږي نو بیا هم مخه چې هر څوک شي دومره ماتې نشي ورکول دا به اوس ریحان صاحب نو انشاءالله دا اوس دا قاتل به معلوم شي د نه مخکې قاتل هم نه معلومېدل او دا قاتل ډېر زر معلوم ځکه چې تاسو باقاعده تفسیران ویډیوګانې قسم قسمه کتلي هر بازار کې ښکاره په ورځ کې دا ریحان صاحب شهید کړی و نو یو ته بهوتی منور شاکر صاحب ډېر ښکلې خبره کړې وه او چې ټول قوم چې رايوځای شي بیا هم څه ډېر څه کېږي مل دا تاسو شریک کوم دا ویډیو که دا ویډیو فیسبوک باندې ګور فیسبوک پیج سره فالو کړئ یوټیوب سره ګور یوټیوب چینل سبسکرایب سره ډېر مهرباني والسلام